پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. په اسلام کې د جهاد دی. ښایي ډیر خلک به د جهاد په هکله باندې پوره او مفصل معلومات ولري.
که بیا هم له سپین سترګۍ نه کار اخلي او ځان ته مسلمان وایي، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ارشاد په رڼا کې مجاهدین څه ډول د الله په لار کې په سپېڅلې عقیده په زړورتوب سره جنګیږي، څومره غټ پوځونه د دوی تر پښو لاندې کیږي او په څه ډول وکړي. ستاسې له دښمن سره لښکر او وسله پرېمانه او بېشماره ده. د دښمن سره د سامان ډېرې لارې شته، په داسې حال کې چې ستاسې سره دا یوه هم نشته. که تاسې له صبر څخه کار وانخیست نو ستاسې عزت به د خاورو سره برابر شي.
راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.